بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان محترم در هر جای افغانستان و هر گوشه جهان که هستین به پروگرام امروزی خوش آمدید میگیم. پروگرام امروزی در سلسله پروگرام های مهارت نرم پروگرام دوم است ما تقدیم میکنیم و نه تنها برای شما خوش آمدید میگیم، برای میزبان دیگه ما محترم لودین صاحب هم خوش آمدید میگیم. لودین صاحب خوش آمدین به پروگرام و مایک به دست شماست. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه درانه صاحب، تاسو ته سلامونه او له دې لارې نه ټولو وطنوالو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه په ښو شیبو کې وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسي او دغه څو لحظې چې موږ او تاسو سره دي یو ځای یو، دا په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېرې شي. ډیره مننه. تاسو نه هم مننه محترم لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست درته وایم. خدای دې وکړي چې دغه پروګرام تاسو په خپلو ټولنیزو پاڼو کې شریک کړئ، لکه هغه پوسټر چې تاسو لیدلی و او زموږ اشتهاري ویډیو. دغه نننی پروګرام د شخصي مسؤلیت په باره کې ده او دا یوه ډېره مهمه موضوع ده د انسان په ژوند کې او د انسان په انفرادي ژوند او په ټولنیز ژوند کې دا یوه مهمه موضوع ده. نو په هغه باندې به بحث کوو او هیله من یو چې دا به تاسو په خپلو ټولنیزو پاڼو کې هم شریک کړئ چې نور دوستان او وطنوال هم ترې خبر شي. په رښتیا سره چې دا یو ډیره مهمه موضوع ده او د انسانانو موفقیت او پرمختګ او همدارنګه د هغوی وروسته والی په دې موضوع پورې ډیر تړاو لري. له دې کبله موږ او تاسو ټولو ته اړینه ده چې هغه صلاحیتونه چې د موږ په اختیار کې راکول سوي څنګه په مسؤلانه توګه د هغو نه ګټه واخلو. نو له دې کبله د شخصي مسؤلیت موضوع دا هغه موضوع ده چې نه تنها په دې دنیا بلکې په هغې نړۍ کې یا راوروسته آخرت ته چې موږ د الله تعالی حضور ته ځو هم د موږ د خپلو مسؤلیتونو او د خپلو مکلفیتونو نه د پوښتنې وړ ګرځو چې دا موږ څنګه په کارولي دي یا غفلت ترې نه کړی ده. نو په دې حساب باندې د شخصي مسؤلیت حقیقت درک کول په ذهني توګه آماده کېدل ورته یو تعداد قدمونو ته ضرورت لري چې موږ او تاسو نن هغه بحث کوو. او دا نه تنها د نرمو مهارتو په محتوا کې یو ډېر مهم شی ده، اما د بریالیتوب یو مهم راز په همدغه کې ده. ډېر خلک چې په ژوند کې ډېر بریالي دي له هر نقطې نظره، له اقتصادي نقطې نظره، اجتماعي نقطې نظره، معنوي نقطې نظر نه، دغه شخصي مسؤلیت موضوع دوی ته ډېر اهمیت درلود او په هغه باندې اقدامونه کړي. نو لودین صاحب داسې به شروع کړو چې د تیر پروګرام لپاره به یو 15 دقیقې هغه کړو چې سلسله خلکو ته تازه سي چې په کومه سلسله کې موږ غږیږو او دغه سکرین شیر وکړو چې خلک پوه شي چې موږ کوم ځای کې کار شروع کړی او څه خل روان یو. موضوع را خو از حلقه واقعیت آغاز کردیم که در کل در قسمت یک 5 دایره که در وسط و در مرکز قرار داره و چی چیزها با هم دیگه خود رابطه داره و عمل متقابل دارن و در کل به بیرون چی حاصل میته و یا از بیرون کدام انگیزه ها سبب از این میشه که قسمت داخلی وجود ما بالاخره به یک تعداد عقاید و باورها و نمونه پردازی و نقشه کشی و همچنان همو خصوصیاتی که ما از محیط بیرونی میگیریم، افکاری که در وجود ما شکل میگیره و افکار مربوطه احساسات و هیجانات و ما بر نیازهای خود به اقدامات و رفتارهای رو میاریم. هر رفتار ما یا هر کردار ما، عادت ما و عملکرد ما یک نتیجه و حاصل داره. نتیجه و حاصل جز محیط می شود و بالاخره شکل محیط یا حالات محیط تقریبا ترکیب میته و تشکیل میته. یعنی ما در داخل
یک نوع محیط اجتماعی و همچنان یک مرکز داخلی زندگی میکنیم. یک دایره هستیم، په یوه داسې دایره کې بس سره روان یو، د هغه نه وتل مشکل دی، اما په هغه کې د ژوند ښه والی امکان لري په هغه دایره کې. یعنی که چیرې دغه دننه دایرې باندې تمرکز وشي، د دې په ښه والي باندې کار وشي، د دې په بهتري باندې کار وشي، نو دغه نرم مهارتونه تمرکز لري په دې ژبه باندې. ځکه د باندې چاپیریال موږ له خپل تاثیر لاندې هغه وخت راوستی شو چې موږ دننه چاپیریال کې سمون راولو، یعنی د موږ خپل ذهن کې، په زړه کې، په احساساتو کې. او یو آیه مبارکه ډېرې وړکۍ ټوټه کې الله تعالی مهرباني کوي چې کل نفس یعمل علی شاکلته، یعنی هر نفس د خپل دننه ذهنیت او پندار او افکارو او تصوراتو په بنیاد باندې عمل کوي. او بل کې وایي چې هر انسان د خپل عمل په ګیراو کې ده. نو له دې کبله دا ډیره مهمه موضوع ده چې موږ څنګه وکولی شو چې د موږ د دننه ذهنیتونه، افکار، هیجانات، باورونه او عقاید چې د اقداماتو یا د رفتارونو بنیادونه جوړوي، دا څنګه صالح، صحیح او له فطرت سره برابر سي. یعنی موږ دغه د موږ د ژوند نقشه چې موږ په دنیا کې څه شي، څه خل دنیا لرو، څه خل آخرت لرو، د دې لپاره یوه نقشه ده چې هغه د موږ په موږ کې ده. هر وخت چې موږ دغه نقشه جوړه کړله، هغه د موږ بیرونی نړۍ د دغه نقشې په اساس باندې جوړیږي. که هغه نړۍ د موږ نه خوښیږي، راځي په دغه نقشه باندې کار وکړو او دغه نقشه تغییر ورکړو. بالاخره په دغه سیستم باندې دغه نقشه د موږ باورونه او عقیدې ښه کوي، هغه د موږ فکر او پندار ښه کوي، هغه د موږ احساسات مثبتوي، د موږ کردار او عمل او گفتار ښه کیږي، او په هغه کې هغه نتیجه هم ښه راوځي. یعنی دغه پیامد چې موږ په آخر کې لرو، هغه ترقی کوي، ښه والی پیدا کوي، وده کوي. دا بنیادی موضوع ده انشاءالله. یو اساسي یو اصول ده، یعنی یو اصول ده چې په دغه باندې دغه نرم مهارتونه جوړیږي او په مخ ځو. نو بل عنصر د دغه څه ده، لودین صاحب ما ته چې کار پرې کړی، شخصي مسؤلیت ده په دې کې یو ډېر مهم رول لري. نو په مخ به پسې لاړ شو. که یوه دقیقه دغه ته وګورو چې دا شخصي مسؤلیت څنګه له دې سره اړیکه لري. اوس هر انسان د فکر او د پندار خاوند ده، د باور او عقیدې خاوند ده، د تجربې او همدارنګه د یوې حافظې خاوند ده، احساسات او هیجانات لري. او هر انسان په خپل محیط کې د عمل او عمل کردو عکس العمل او فعالیت ساحه دغه چاپیریال جوړوي. نو کله چې عمل کوي او نتیجه پې مرتبېږي، دغه اعمالو نه د خپل عمل مسؤلیت لري. یعنی اعمال څنګه د کومو بنیادونو په مرسته باندې کېدای شي چې مسؤلانه ترسره شي او یا غیر مسؤلانه، په غفلت ترسره شي یا عالمانه، یا د یو تعداد قوانینو قواعدو په چوکاټ کې ترسره شي، په پوهه او په مهارتونو سره ترسره شي، او که چیرې هسې عشوائي جوړ شي. نو دې کبله د عمل او اقدام یا رفتار چې نتیجه پورې مرتبه کیږي، څومره د دې عمل لپاره انسان د مسؤلیتونو په چوکاټ کې یا د صلاحیتونو په چوکاټ کې مسؤل ده. مهرباني وړاندې بزو. دلته محترم بریالی سهران سلامونه ویلي، ډېره مننه سهران صاحب، همیشه د موږ تشویق کړي یو، او نور دوستان هم که په دغه موضوع کې، د واقعیت حلقې موضوع کې یا دغه د مسؤلیت موضوع کې نظریات لري، کامنټونه لري، دلته یې شریک کړي د موږ سره. نو پروګرام ته به لاړ شو او د شخصي مسؤلیت موضوع. نو زه به داسې خلاصه په تېر سم، بیا به نو بحث شروع کړو، او بعد له دې چې دغه بحث خلاص شي، بیا به هغه د واقعیت حلقې ته بیا یو چکر ووایو
چې څه رقم سره یو د بل سره د ارتباط لري لږ زره به ډېر واضح شي. نو که دلته ووایو چې دلته هغه انسان دغه د موږ لیدونکي خپل ځان حس کړي چې زه یم په دغه یو محیط کې، په یوه جغرافیه کې، په یوه ساحه کې، په یو وخت کې زه موجود یم، زه یم هلته وجود لرم، او په یوه ساحه کې یو شی واقع شي، یوه واقعه منځته راشي د موږ په محیط کې، په هغه ځای کې چې زه یم یو شی واقع شي، یو نفر یوه خبره وکړي، یو موټر تیر شي، یا یو بله حادثه واقع شي، یا یو نفر په ما باندې حمله وکړي، یا څه شي هر رقم چې وشي په ما باندې تاثیر کوي، یا یو خبر تیر شي، یو خبر سبا ډیر، یا یو قانون جوړ شي، یا یو امر صادر شي، یا فرمان صادر شي، یو واقعیت چې د ما په ژوند باندې تاثیر کوي. دغه شی چې واقع شي، زه د هغه په مقابل کې یا یو اقدام کوم، یو عمل کوم، یا یو جواب ورته یم، او یا هم عکس العمل ښیم. او د هغه په نتیجه کې دغه د واقعي د وقوع په حالت کې او د ما عکس العمل او د ما جواب په هغه کې موږ ته یوه نتیجه راکړي. هغه نتیجه بیا نتیجه ده، یا حاصل بولې، یا پایله بولې، یا آوټکم په انګلیسي باندې چې ورته وایي. موږ دغه نتیجه اخلو د دغه معاملې نه، چې یوه واقعي صورت ونیو، بیا موږ هغه ته یو جواب ورکړو، یو عکس العمل، دغه یوه معامله شوه، د دغه معاملې نتیجه راووتله. موضوع دلته ده چې د دغه نتیجې مسؤلیت د چا په غاړه ده. د دغه خاصه نتیجې، یعنی امکان لري که د موږ عمل یو رقم نتیجه ورکړي، که بل رقم نتیجه ورکړي، که عکس العمل وښیو بل رقم نتیجه ورکړي، که مثلا د قهر او د غضب له لارې جواب ورکړو یوه نتیجه ولري، که د سولې او حوصلې له لارې جواب ورکړو بل رقم نتیجه ولري. دغه کې دغه مسؤلیت د چا ده؟ نو ځینې علما په شرق او په غرب کې دغه نتیجې ته رسیدلي دي چې دغه نتیجه چې حاصله شوې، د دې مسؤلیت د دغه انسان په غاړه ده چې د هغه په ماحول کې یو واقعي صورت ونیو. او ولې دا ده؟ د هغه لپاره به اوس دغه هغه د ثبوت اړخونه بحث پرې کوو، چې ولې مسؤلیت د مثلا دغه انسان مربع کې دا زه یم، ولې مسؤلیت د ما په غاړه ده؟ د دې لپاره چې دا کار وشي، علما په دې نظر دي چې ځکه موږ خودمختار یو، موږ ته د اختیار ازادي خدای پاک راکړې ده، او د دې لپاره چې د دغه ازادي، د اختیار د ازادي نه موږ ګټه واخلو، موږ ته 4 نعمتونه خدای پاک راکړي، یا فاکولټیز، 4 فاکولټیز چې په دغه د مځکې په کره کې تنها انسان دغه 4 نعمتونه په عین وخت کې لري، بل هیڅ مخلوق دغه 4 واړه یو ځای نه لري، تنها انسان یې لري. او چې انسان د نورو نه فرق هم شوی په دغه 4 نعمتو باندې ده. نو راځي چې هغه مطالعه کو، تر هغه لاندې ونیسو. یو نعمت د عقل او د خودآگاهی. موږ ته خدای پاک دغه نعمت راکړی چې موږ پیږو چې موږ انسانان یو. موږ انسان یو، دغه مځکه ده، دغه بل حیوان ده، دغه کور ده، دا سپی ده، او دغسې شیان موږ په هغې باندې آګاهي لرو. که مثلا یو بل حیوان مد نظر ونیسو، سپی یا اسب یا چونګښه یا بل شی، دوی داسې آګاهي نه لري چې دوی دغه دي. غریزه لري اما عقل نه لري، دغه سلف اویرنس په دوی کې نشته چې دوی څوک دي.
یعنی له ځان او له چاپېریال نه خبرتیا په یو وخت کې دا ټول نه لري. بل داسې اختیار دې لري چې د خپل عقل نه د ځان په اړه او د چاپېریال په اړه باندې خپله اراده څرګنده کړي، عمل وکړي. یعنی په عقلي بنیاد او د پوهې په بنیاد باندې دوی عمل کولی شي، کوي یې. نور په غریزي، یعنی نور ژوندي موجودات په غریزي ډول باندې دوی عمل کوي، عکس العمل. یعنی موږ علاوه په دې چې غریزه لرو، عقل هم لرو، عقل او پوه هم لرو. بل نعمت چې خدای پاک انسان ته ورکړی ده هغه تصور د قدرت د تصور او د خلاقیت ده. یو شی چې حتی موجود هم نه وي موږ یې تصور کولی شو او بیا هغه جوړ کړو. دغه اختراعات چې سوي دي د انسان په تاریخ کې له دغه جینه شروع شوی چې یو نفر په خپل ذهن کې یو شی تصور کړی ده، بیا د هغه لپاره اقدامات کړي دي او هغه تجسم، حالت د تجسم کې راوستلی ده. دغه یو بل لوی نعمت ده چې خدای پاک موږ ته راکړی. بل نعمت چې خدای پاک موږ ته راکړی ده هغه دا ده چې آزاده اراده ده. او دغه آزاده اراده یعنی فری ویل دا ډېر مهم ده، ځکه چې هغه بله ورځ موږ بحث کوو چې خدای پاک انسان خلق کړی ده فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین. دغه یو آزاد اراده یو انسان ته ورکړی ده چې ته اختیار لري چې کومه لار استعمال کړي. لارې یې ښودلې دي، وپوهېدې لارې یې ښودلې دي، په دغه لار باندې لاړ شي هغه حاصل یې هغه ځای هغه ځای ته رسېږي، که په دې لار باندې لاړ شي هغه ځای ته رسېږي. مثلا ډېر ساده، که د کوټې سنګینه سړک ونیسې د غزني طرف ته کندهار ته به ورسېږي، او که د خیرخانې له لارې لاړ شي مزار ته به ورسېږي. د معنوي نقطې نظر نه یې ویلي چې که ته دغه لار اختیار کړې جنت ته ځې، که دغه لار اختیار کړې دوزخ ته ځې. اما اختیار یې موږ ته راکړی ده. دغه اراده چې موږ کومه لار اختیار کړو دا یې موږ ته راکړی ده. او دغه اختیار ده چې موږ د نورو مخلوقاتو نه افضلیت لرو. ځکه موږ کولی شو چې که هغه ښه لار اختیار کړو حتی د ملایکو نه هم موږ امکان لري مقام د موږ جګ وي، او که بده لار سي هغه نو د شیطان هم د موږ مقام ټیټ نه. نو دغه هم یو لوی نعمت ده چې خدای پاک موږ ته راکړی. او بل لوی نعمت چې خدای پاک موږ ته راکړی ده هغه نعمت د وجدان ده، کانشنس. دغه وجدان د موږ لکه قطب نما داسې ده، په یو حالت کې یو د موږ وجدان ښیي موږ ته چې کوم شی اختیار کړو، کوم ښه شی ده چې هغه اختیار کړو. موږ ته ښیي چې دا ښه ده او دا بد ده. نو دغه خلک چې وایي چې شخصي مسؤلیت هغه د موږ د نتیجې، د موږ د عمل او د کردار او د گفتار او د پندار عمل نتیجه څه ده، مسؤلیت د موږ په غاړه ده. ځکه چې موږ کولی شو مخکې له دې چې یوې حادثې ته یا یوې واقعې ته جواب ورکړو د دغو څلورو نعمتونو نه ګټه واخلو، مد نظر یې ونیسو او هغه حالت او هغه واقعه تحلیل کړو، د دغو نعمتو لنز نه وګورو او وایو چې کوم په څه رقم سره موږ دې ته جواب ورکړو. د موږ عمل باید چی وي، د موږ کردار باید چی وي چې بالاخره هغه نتیجه د موږ په زړه پورې شي. در اینجا یک سوال یا توضیح ای است که امی بخشایی که برای ما اختیار و آزادی از روی داده شده، عقل داده شده و قدرت و صلاحیت از که ما آگاهی را داشته باشیم، تصور و خلاقیت، وجدان و اراده آزاد، آیا این قابلیت از این داره که توسعه و انکشاف کنه
و یا ای که در بین خود به انسانها با همدیگر بر یک عقل جمعی و آگاهی جمعی و تصور و خلاقیت جمعی نمی قوتها را با هم از طریق مفاهمه و یا یک مهارت‌های گفت و شنود و مشوره و تدریس و تعلیم ای را بالا ببره. به نظر من وقتی که یک طفل تولد میشه، یک طفل انسان که تولد میشه، او را پښتو کې ماشوم ورته یم، زه فکر کوم چې اصلي معنی معصوم ده. معصوم داسې ده لکه سپین کاغذ، وپوهېدې، لکه یوه مځکه چې حاصلخیزه ده، اما تخم چا نه ده پکې کرلی، وپوهېدې، دغسې یو شی ده. نو په هغه کې د ټولنې د مور او پلار او د نورو مسؤلیت دا ده چې د دغو څلورو نعمتو چې دلته دي، د دغو مځکه هواره ده، هغه تخم کې وشیندي، د عقل وده وکړي، تصور او خلاقیت وده وکړي، دغه هنر د دې چې په څه رقم سره خپله ازاده ارادې نه ګټه واخلي هغه وده وکړي، او وجدان څنګه وده وکړي په بدن کې. نو امکان شته، د تا د سوال جواب په مقابل کې نه تنه امکان شته، اما په یقین باندې د دې زمینه او د دې پوتنسیال موجود ده چې دغه څلور واړه نعمتونه چې خدای پاک انسان ته ورکړي، زمینه ورته برابره کړې، دغه وده وکړي په انسان کې. نو اوس د ما پوښتنه یوې بلې کړۍ سره وصل ده، په دې معنا چې انسان یو ټولنیز مخلوق ده او دغه هر یو دغه رقم استعدادونه لري، الله تعالی ورته دغه قوتونه ورکړي دي، که دوی مثلا د تعلیم و تربیه یا مسلکی ښوونې او روزنې او یا هغه صلاحیتونه چې د وظیفې کې انسان ته بیا ورکول کیږي، یا مثلا یو څوک خپل کور کې پلار و مور کیږي، په مکتب کې استاد کیږي، شاګرد کیږي، یا ډاکټر کیږي، پوهنتون کې محصل ده، په ادارو کې یو صلاحیت ورکول کیږي، که چیرې دغه قواوې پکې لوړې سوي وي او ارزونه یې وشي او د هغه په بنیاد باندې خلکو ته کار ورکول شي، یا په دې معنا چې د کار یا د عمل نتیجه یې ښه حاصل ورکړي، دا شیان قابل دي چې دې ته توجه وشي. او بل د خبره دا ده چې زه خپله د تعلیم تربیې د بخش سره یا معلمي یا استادي سره مې اړیکه وه، دغه شیانو باندې لږ کار کېده. صحیح ده چې د انسان په فطرت کې دي، مثلا ډاکټر موږ جوړ سو، خو ډاکټر اوس نن سبا یو رقم پروګرامونو کې اخته سو، انجینر هم په بل رقم باندې، مدرسه کې یو رقم حالت راغی، اما دغه جمعي نتایج چې موږ په محیط کې چاپیریال کې ګورو، هلته مثلا فقر ده، غربت ده، یو د بل سره اعتماد نشته، ټولنه ویشل سوې ده، دا خو له دې نه د باندې شیانو نه ده راغلی، که نو دغه شیان پکې رول به درلوده یا لري، یا که غواړو چې بدلون ورکړو نو سرمایه ګذاري په کومو شیانو باندې مهمه ده چې موږ د واقعیاتو، که واقعیت داسې چې هلته غربت دي، فقر وي، بیکاري، کوم شیان پکار دي، کوم عملونه پکار دي، یا دا شیان هم گنجایش لري چې په دې کې یا دې فورمول کې جای په جای سي. لودین صاحب، د ما په نظر باندې تاسو خو بیولوژي کې تخصص لرئ، تحصیل هم بیولوژي کې کړی، دغه د هر انسان یا د بل حیوان وجود څه ده، له مختلفو حجراتو نه حجرات راوجې سوي، او انسان دغه جسم د انسان بدن ترې جوړ سوی ده. دغه ارګانیزم د انسان له مختلفو جزو نه، واړو جزونه چې په نوم د حجراتو باندې دي، او هر حجره په خپل ذات کې ژوند لري، ژوندی ده، مثلا اکسیجن، وینه او نیوټرینټس او دا شیان ورکول کیږي. زه په بیولوژي کې دومره معلومات نه لرم، خو دغه سرسري چې ما مطالعه کړې ده. د ما په نظر باندې ټولنه هم دغسې یو ارګانیزم ده لکه انسان، او لکه انسان چې له حجراتو نه جوړ شوی، ټولنه د انسانانو نه جوړه شوې. هر حجره د ټولنې یو انسان ده چې په هغې کې خپل رول باید ادا کړي. نو لکه تا چې اشاره ورته وکړله، ستا انسان په ټولنه کې، یعنی د انسان په بدن کې ځینې حجرات د عقل په ساحه کې کار کوي، ځینې د تصوراتو، ځینې د تصمیم نیولو، د پریکړې په باره کې، او ځینې هم هغه
هغه مخزن د چې پیغه کې دا تعینیږي چې دا ښه کار ده که بد کار ده. په ټولنه کې هم همداسې امکان لري. ځینې خلک امکان لري داسې سي چې د دوی ټول کارونه د تصور او د خلاقیت او د نقشې جوړولو او د زیربنا لپاره نقشې جوړې کړي. ځینې خلک د طبابت په ساحه کې، ځینې خلک مثلا د ټولنې لپاره یو لرلید جوړ کړي، په هغه کار کې وکړي. ځینې خلک دې تعین کړي چې اسانه لار هغه لرلید ته رسېدل کومه لار ده او څو لارې موجودې دي. آیا موږ مثلا لاړ شو په کومه لار باندې زر ورسېږو، هغه لرلید هغه دورنما چې موږ جوړه کړې په دغه رقم سره. نو دغه مسؤلیت بیا د ټولې ټولنې کېږي. ټولنه په قسم د یو ارګانیزم هم دغسې یو مسؤلیت ساحه لري. یعنې دغه فرمول د هغو لپاره هم قابل د تطبیق ده. و همچنان خود می تصور و خلاقیت بالا، یعنی پیشرفته تر که امروز در بعضی از ممالک جهان چیزهای بسیار نو و جدیدی را به وجود میاره، رابطهش با آگاهی، تعلیم و تربیت و انکشاف عقلی، همچنان با اراده آزاد بین خودم روابط دارن. یعنی دغه خپل من کوم روابط لري. او معلوم ده عقل د ځان په له تصور او خلاقیت سره کوم بعض علما چې ډیر د پوهې او د مهارتونو د تجربو خاوندان دي، ممکن هغه ډیر نوی ایمیجنیشن یا تصور لري او د ویژوالایزیشن رامنځته کی، نوی شیان رامنځته کی، نوی شیان ته انکشاف ورکړي. په یو راتلونکي پروګرام کې لودین صاحب قانون د تجسم او د ظهور قانون باندې بیا غږیږو. دغه موضوع ته به بیا اشاره وکړو چې دا هر شی چې موږ د ځان سره وینو، مثلا د ما په جب کې دغه قلمونه دي کنه، مثلا دغه کورتۍ ده، دغه کالي چې موږ اغوندو، دغه هر شی، هر یو آله د ما سره اوس دغه په لاس کې ده، یا مثلا دغه کمپیوټر چې موږ د هغه له لارې نه غږیږو. دا په ابتدا کې د یو نفر په ذهن کې په قسم د تصور منځته راغلی، یا یوه ټوټه تصور شوی، بیا بله ټوټه، بیا بله، بیا بل نفر درې څلور ټولې ټوټې سره یو ځای تصور کړي چې د دې نه څه شي جوړیږي. په عین رقم موټر، بایسکل، تعمیر، دا شیان ټول دغسې اول تصور کېږي د چا په ذهن کې، بعد له هغه نه د هغه لپاره بیا مختلف قوانین موجود. دغه د تجسم قانون چې وګورئ مختلفې مرحلې دي تر څو چې د انسان په ژوند کې هغه شی تجسم وکړي. او دا تنه فیزیکی تجسم نه ده، حتی هغه معنوي شیان چې موږ غواړو په ژوند کې هم په عین فرمول باندې موږ کولی شو په خپل ژوند کې ظهور وکړي د موږ په ژوند کې، او د هغه له مزایاو نه موږ ګټه واخلو. نو دا تقریبا یو داسې یو کلي یا یو کړنلاره موږ ته ښیي چې څنګه خپلو ځانونو ته او همدارنګه د خپل چاپېریال په سمون یا په ترمیم و تعمیر او څنګه تدابیر ونیسو. یعنی کېدای شي چې دا یو پلانګذاري هم کوم رول ولري چې موږ څنګه، ځکه اکثره پلانګذاري کې چې دا ویژن او خپل ماموریت ورته تعینېږي، نو هلته یو تصور راول تشکل پیدا کوي او د هغه له مخې نه د ځان پوهنې او د عقل په واسطه باندې هلته البته د وجدان په بنیاد آزاده اراده استعمالیږي، وړاندې تګ ممکن کیږي. او بل کې چې موږ دا استعمالولی شو هغه دا ده چې دغه د موږ افغانان خصوصا دغه چیز فهمان، زه بیا دغه موضوع ته راځم، دوی د افغانستان اوسنی اوضاع چې تر تحلیل لاندې نیسي وپوهېدې، دغه موضوع ته اشاره نه کوي چې د دغه حاصل د موږ افغانستان د اوسنی حالت په دې کې
موږ ټول مسؤلیت لرو. د دې مسؤلیت د همسایګانو د امپریالیزم او د سوسیالیزم او د امریکا او د ناتو او د نه پیغام فلانی او فلانی پلاس کې نه ده، ملامت دي. یعنی د ملامتي او د مسؤلیت لمنځ ډیر فرق ده. یعنی هغه خپل حصه د ملامتي لري، اما مسؤلیت د دغه پایلې خپل د افغانانو ده. یعنی د همدغه افغانانو چې په دغه جغرافیه کې ژوند کوو، صلاحیتونه او مسؤلیتونه یې درلودل، عقل و پوه او تصور او د آزاده اراده او وجدان یې درلوده، او هلته اعمال یعنی یو نوع تحرک عملی موجود و، یو نظام ورسره و یا ده، نو نتیجه او حاصل یې اوس موږ په ډېر کم وخت کې یو لویه نتیجه ولیده حاصل، او خپل درک کوي دا چیز فهمان. تاسې ښه اصطلاح ورته کارولې یا کاروي، او دا چیز فهمان چې تر اوسه پورې هم دې ته که چېرې توجه ونه کړي چې د مسؤلیت چېرته و، صلاحیتونه څنګه او آزاد اختیار څنګه استعمال سو، نو بیا سوال د دې پیښیږي چې د عقل او پوه او تصور او د آزاد اراده او وجدان په کوم حالت کې و. ځکه بنیادونه خو همدلته دي که نه؟ او بل داسې ټوله ملامتي په یو چا باندې چې غفلت او له خپل عمل نه بېخبري یا هېڅ مسؤلیت نه اخیستل، یا حد اقل د یو بدې واقعې د بدۍ هغه درس اخیستل دا هم نه وي، نو دا څنګه دا څه فساد دروني هم ممکن رامنځته کېږي چې وجدان کې فساد که رامنځته سي، یا مثلا عقل او پوهه تصور کې ناوړه وضعیتونه رامنځته سي. ځکه دا فساد او کرپشن هم دننه چې عملا اجرا کېږي، خو هغلته دغه ککړتیا په ټولو کې امکان لري. هم وجدان ککړ کېدی سي، هم آزاده اراده ککړ کېدی سي، هم د موږ تصور او خلاقیت ککړ کېدی سي، هم د موږ عقل او پوهه. دا هم د موږ مسؤلیت ده چې له دغه ککړتیا نه یې وساتو. او دا هم امکان لري چې په ځینې خلک په انفرادي ډول خپل ځان ته دغه زمینه نه برابروي چې خپل عقل یې زیات سي، دغه ځان پوهنه یې زیاته سي، دغه تصور او خلاقیت یې زیات سي. ځکه بس په دې باندې هغه ده چې زه خو هر چیزی که شد. اوس خو دا نتیجه د ښکاري ظاهرا په خبرو کې، واقعا خو اوس انسانانو عمل او عکس العمل هم اوس نتیجه ټوله ملامتي، شکایت او کنځلې، یو په بل باندې اتهام واردول، ظاهرا داسې شیان هم شته. خو خلاصه به داسې کوم چې هر وخت موږ ووایو چې ملامتي از پاکستان است، یا از امریکا است، یا از امپریالیزم است، یا از کمونیزم است، دغه درې ګوتې ځان ته متوجه کېږي، اما موږ دا یوه ګوته وینو، دا درې نه وینو. دغه ډېر مهم ده. نو که چېرې دغه درې ګوتې ستاسو ورته داسې تمثیل وکړو، دا درې ګوتو باندې خبر شو چې ووایې موږ کوم یو څه کړي دي، نو له دغه جینه بیا یو ویښتیا رامنځته کېږي. نو کله چې ویښ شولو، پس له هغه نه بیا د خپلو کړنو هغه نقشه هم سړی ارزولی سي. کله چې دې ته ارزونه وسو، نو بیا بدلون ته، یعنې د ښه والي په لوري باندې بدلون شونتیا موندلی سي. بیا رښتیا یو دوست محترم ډاکټر صاحب عبدالحمید دوراني دلته پیغام را لېږلی، سلامونه یې ویلي دوراني صاحب ته او یودین صاحب ته. روغتیا ولرئ. ډېره په زړه پورې موضوع مو تر بحث لاندې نیولې ده. ډېره مننه تاسو ته مو بریالی یم. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه دوراني صاحب. نو دغه موضوع ډېره مهمه ده. دا یو اساسي بنسټیز اصول ده چې که افغانان غواړي افغانستان په داسې یو په نړۍ کې په داسې یو محترم مقام کې واوسي چې د موږ خلک په ترکیه کې په لار کې څوک نه نیسي، قاچاقبرانو ته پیسې نه ورکوي چې لاړ شي، په وطن باندې افتخار وکړي، په وطن کې خوشحاله واوسي، حوالې ته ژوند وکړي، او نور همسایګان د هغو نه الهام واخلي چې راځئ د افغانانو په شان کار وکړو. له دې جینې شروع کېږي چې اول مسؤلیت په خپله غاړه واخلي.
د موږ نه خو اوس تېره سوې ده. دغه موضوع ځوانانو ته ډېره مهمه ده. د افغانستان ځوانانو ته خصوصا دغه تعلیم یافته خلک چې تعلیم یې کړی ده، د تعلیم ته په یوه کریټیکل څه ورته وایي، په یوه نقدي ډول باندې توجه وکړي چې آیا دغه شیان چې موږ په مکتب کې موږ اخیستي دي دغه د موږ ژوند کومې خواته بیایي، او یا کوم شیان ضرور دي چې هغه علاوه سي په نصاب کې، یا مثلا دغه شیان چې موږ او تاسو اوس پې غږیږو که نه، دا داسې عیني واقعي او قابل د لمس و درک موضوعات دي. د دغه دپاره یعنې د انکشاف لپاره کوم شیانو ته اړتیا ده که نه. موږ تاسو په عام ډول باندې نرم مهارتونه ورته وایو، او دا زندگی ټوله د همدې نرمو مهارتونو محصول ده. شکل یې چې ده، موږ تاسو فزیکي انکشاف که ګورو، ټولنیز انکشاف ګورو، اقتصادي انکشاف ګورو، بریاوې ګورو، یا برعکس ناکامیانې ګورو، بیخ او ریښې په دغو ځایو کې دي. نو موږ که چیرې د خپل مسلکي پوهنې هم په دغو بنیادونو باندې لږ عیار یې کړو، نو ښه نتایج به ترلاسه شي. یعنی دا څنګه کولی شو چې دغو فاکولټو انکشاف ته په دننه انسان کې توجه وکړو. اوس 15-14 کاله یو څوک درس ووایي، په محیط ته داخل شي، کار نه ورته پیدا کېږي، یا دی خپل ابتکار نشي کولی، منابع هم شاوخوا پراته وي که نه. دغه شیان دي. موږ انجینر دي، موږ ډاکټر دي، موږ اقتصاددان اوس بیکاره ده په هغه کې بعضو ځایو کې. نو څنګه دغه مسلکي پوهنې اوبه سته، خاوره سته، لمر سته، خلک سته، خو موږ خوراکي مواد نسته. خپل مسؤلیت نه اخلي، مسؤلیت په بل چا شي. یو نفر چې له فاکولټې نه فارغ سي، په دې باور نه لري چې د ده مسؤلیت ده چې کار پیدا کړي د ځان لپاره، او یا یو شی اختراع کړي، د هغې اختراع له لارې نه ټولنې ته خدمت وکړي، هم ځان ته کار پیدا کړي، هم ټولنې ژوند ښه کړي. فقط دې ته معطل دی چې یو بل څوک حکومت دوی ته کار ورکړي. دغه مشکل په دغه ځای کې ما ته هم لږه تجربه سوی چې ټول دا حکومت خو دومره لوی سازمان نه ده، او ضرور هم نه ده چې ځکه حکومت یو ناظر او یو مدیر ده، یا رهبری کننده یو ارګان ده. نور خو دننه منابع د انکشاف خپل انسانانو کې دي، او د باندې محیط و چاپیریال کې دي، چې څنګه وکولی شي چې دوی نوي شیان یا نوي ابتکارونه وکړي. یعنې په نړۍ کې دغه پرمختللي او بیرته پاتې هېوادونو ته سړی وګوري، په دغه یو نظمونو کې مسله پرته ده چې ټول خلک په دې منتظر چې حکومت دې موږ ته کار راکړي. دننه حکومت کې ولې کار نشته؟ دومره خو یعنې د باندې له حکومت نه چې حکومت هم تقریبا د هغو په واسطه باندې قوت پیدا کړي. هغه جان کینیډي چې رئیس جمهور سي، هغه یوه قصه په خپلو خبرو کې ویلي و چې تاسې دې ته مه معطله کېږئ چې ټولنه تاسې ته څه شي کولی شي. تاسې داسې فکر وکړئ چې تاسې ټولنې ته څه شي کولی شئ. دغه مهمه مسله ده، او دا د دغه شخصي مسؤلیت نه اخیستی کېږي. نو لودین صاحب، دغه موضوع په کافي اندازه زه فکر کوم تر بحث لاندې ونیوله. دا به اوس بیرته راجع کړو هغه پخواني هغه ته چې څنګه اوس یو د بل سره ارتباط پیدا کړي، د واقعیت حلقې ته، د واقعیت د حلقې سره به یې کړو چې څه رقم سره دا یو د بل سره ارتباط لري. نو په تېر پروګرام کې موږ د واقعیت حلقه هغه کړله چې د موږ چاپیریال، د موږ تربیه او روزنه، د موږ تجربه، د موږ باورونه او عقیدې او هغه د ژوند نقشه او نمونې جوړوي. هغه بیا د موږ په فکر او پندار باندې تاثیر کوي. یوه داسې یوه وړه حلقه پندار بیا راځي بیرته په باورو باندې تاثیر کوي. پندار او فکرونه د موږ په احساساتو او عاطفو او هیجاناتو باندې تاثیر کوي، او بیا هغه د موږ په کردار او رفتار او په اقدام باندې به دغه یوه نتیجه حاصل کیږي. او په دغه ننني پروګرام کې ویل چې دغه د نتیجې
مسؤلیت د موږ په غاړه ده. نو دلته مهم ده چې موږ دې ته متوجه سو چې د محیط مسؤلیت هم باید په خپله واخلو. یعنی په قسم د انفرادي ډول په هغه کلي کې یا په هغه کوڅه کې چې موږ اوسېږو، زه ته خو په خارج کې یو، خو دلته موږ دغه مسؤلیت لرو. په دغه ساحه کې چې زه اوسېږم، په دې کې چې ته اوسېږې، د خپل ځان مسؤلیت باید په خپله واخلو. محیط څنګه د موږ په تبه برابر کړو. امکان لري تر یوې اندازې پورې موږ په دې کې بریالي سو، امکان لري په ځینو ځایو کې بریالي نه سو، اما معنی یې دا نه ده چې بس په دې ساحه کې بریالي نه سوم، زه لاس ترې مینځم، خلاص دا کار نه کوي. او خو یا به طریقې ته بدلون ورکوي سړی، یا به د یو بل چا مرسته ترلاسه کوي، یا به حتما کومه نقیصه موجودي چې هغه راپوره سي. ځکه د دنیا کې چې الله تعالی انسان ته دا استعدادونه ورکړي، دا ورځ تر ورځې چې انکشاف رامنځته کیږي، خو انسان د خپلو مسؤلیتونو په دایره کې کوشش کوي چې دا مسؤلیت چې په څه شي باندې پوه نه سي، د هغه پوښتنه وکړي چانه. تعلیم او تربیه مسؤلیت واخلي، تعلیم او تربیه مسؤلیت واخلي، یا مثلا په ځینو ځایو کې مسجد او مشران مسؤلیت اخلي، په ځینو کې کورنۍ مثلا والدین د اولادونو مسؤلیت وانخلي، یا ځوانان د سپینګیرو مسؤلیت وانخلي، مشران او کشران یو له بله ته. یعنی دا یو جمعي ښوالي ته د رسېدو دپاره ځینې اعمال تنها سرته نه رسېدی شي، په جمع کې کوی شي، یا څو کسان کوی شي، یا یوه اداره کولی شي چې هغه ترسره کړي. نو د دې دوه عمومي کلي یا دوه عمومي اسباب چې موږ او تاسو په ډېر ساده شکل دلته ګورو، دا د ټولنو د انکشاف او پرمختګ یا بیرته عمومي رازونه په دغو ځایو کې دي. ډېر 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 مهم دي، ډېر مهم شیان دي. او دا په دې پورې اړه لري لودین صاحب، که زه ووایم دغه په انګلیسي باندې تشریح کوم، تی بیا په دري یا په پښتو باندې ولیکه، هغه ووایه چې خلک پرې پوه شي. د انسان مختلف اړخونه، زه څلورو شیانو ته غواړم چې اشاره وکړم. our being، یعنی هغه د موږ ذات، د موږ موجودیت، د موږ شتون وپېژنه. our being، our doing، هغه کارونه، هغه کردار چې موږ کوو، هغه خبرې چې موږ کوو. دغه دواړه د موږ حاصل هغه شی چې موږ لرو، our having، what we have. دغه ډېر مهم دي. یعنی بودن ما و عملکرد ما داشته های ما را نشان میدهد. یعنی چیزی که داریم، فعلا چیزی که موجود است، او حاصل عملکردهای ماست و حاصل چیزی که بودیم. هغه د موږ شتون، د موږ څه شي وو، موږ څوک وو، څه شي وو، څه مو کړل، څه لرو است. هغه د موږ شخصیت، کرکټر، د موږ شخصیت، کرکټر او د موږ کردار او رفتار، دغه دواړه د موږ د ژوند حاصل جوړوي. نو که چېرته د ژوند حاصل هم ښه نه وي، موږ یا کولی شو چې خپل ځان ورسوو یا خپل اعمال اصلاح کړو. دا یو عمده خبره ده. دا عمده ده. او که دغه فرمول ته وګورو، زه باید دلته تشریح کړم چې عموما په دغه ساحه کې دلته که کار وسي، ودرېږي، زه کولی شم چې اجازه راکړو. دغه ساحه چې ده، دغه ساحه د موږ هغه ده، د موږ شتون، د موږ بینګ ده. که غواړو چې هغه خپل بینګ، خپل کرکټر چې وکړو، دلته باید کار وسي، په دغه ساحه کې کار وسي. او که غواړو چې خپل اعمال او کردار اصلاح کړو، بهتر یې کړو، هغه نو دا بله ساحه کې ده. دغه ساحه کې دلته باید کار وسي.
دغه دواړه چې سي نو هغه په انګلیسي کې د ما د پروګرامو شعار دا ده چې زه غواړم خلکو سره کومک وکړم so they can be more, do more, have more and give more. یعنی بعد له دې چې هغه موږ چې لرو هغه د موږ ثروت که معنوي ثروت وي که فزیکي ثروت وي که اقتصادي ثروت وي که موږ یې ولرو بیا په هغه اندازه باندې په متناسب اندازه موږ نورو ته هم ورکولی شو. دا څلور واړه یو د بل سره ارتباط لري او دغه د واقعیت حلقه او شخصي مسؤلیت د دغو شیانو اصولي بنسټیز هغه دي بلاکونه دي دغه نه بنسټ جوړیږي د دې شیانو. نو زه فکر کوم په کافي اندازه دغه موضوعات سول تر بلې هفتې پورې به دوستان پرېږدو چې په دغو شیانو باندې فکر وکړي. دومره ویلی سم چې دغه پروګرام اوس موږ چې دلته په فیسبوک کې ثبت شوی ده امکان لري تر سبا پورې به په یوټیوب کې وي او که د ما ټایم لاین ته لاړ شئ ما د یوټیوب د چینل چې په نوم د افغانستان پیس چینل موږ یو چینل جوړ کړی په یوټیوب کې هغه دغه د واقعیت د حلقې پروګرام هلې ته تیار موجود ده. نو دا نننی پروګرام به هلې ته تر سبا پورې وي بیا کولی شي دوستان دغه پروګرام د یوټیوب له لارې نه دوباره درې واري څلور واري وویني که غواړي او که علاقه پیدا کړي او غواړي چې عملي کړي کولی شي د موږ سره تماس ونیسي د تا سره تماس ونیسي لودین صاحب د ما سره تماس ونیسي او په دغه رقم سره به په مخ ځو. بلې هفته ته به یو بل دغسې بنسټیز موضوع مطرح کړو او دغه پروګرام امکان لري درس 40-50 پروګرامه ترې جوړ شي. منتها موږ غواړو چې په افغانستان کې د سولې لپاره یو نوی ذهنیت پیدا شي او د دغه ذهنیت لپاره نوي مهارتونه پکار دي نرم مهارتونه پکار دي او موږ غواړو دغه نرم مهارتونه په ورو ورو مطرح کړو او وړاندې کړو او خدای دې وکړي چې ټولنه د هغو نه ګټه واخلي. او رښتیا هم اصلا دغه شیان دي چې د ستونزو پورې ریښې جوړوي او یا د پرمختګ فرصتونه جوړوي. نو الله وکړي چې دوستان هغه چیز فهمان هم دغه نقطو ته که چیرې راوګرځېږي نو د دوی وخت او هغه ځواني او هغه فرصتونه چې په مخ کې دي هغه به ورته لا فرصت شي. وطندارانو یا وطنوالو نه هیله لرو چې د موږ ته خپل نظریات یا خپل پیشنهادونه او که چیرې پوښتنې لري مطرح کړي. دا پروګرام یو روزنیز او ښوونیز پروګرام ده. دا د ټولو دپاره د کامیابۍ رازونه په ځان کې لري. الله دې وکړي چې موږ او تاسو دغه خپل کار کې الله پاک تایید او خپل نصرت موږ سره ملګری کړي. دا یو د خپل وس مطابق د مسؤلیت په چوکاټ کې یو پیرزوین او یو کار ده چې کوو. دا لودین صاحب دغه د ما او د تا په دې کې فکر کړی نه دغه د موږ شخصي او ټولنیز مسؤلیت همدغه ته رسېدلي یو چې موږ په وطن کې هغه اړتیاوې مطالعه کړي دي او وړتیاوې هم مطالعه کړي دي او خپل استعدادونه هم کتلي او د دغو ټولو په نتیجه کې دې نتیجې ته ورسېدو چې موږ له دغه لارې نه ټولنې ته خدمت کولی شو او هغه خپل مسؤلیت په دې طریقه باندې ادا کړو. او رښتیا هم همدغه او الله تعالی نه توفیق غواړو چې خدای پاک موږ سره مرسته وکړي په دې لاره کې او دغه پروګرام د موږ او تاسو د وطنوالو د وطن د خیر او سعادت په کارونو کې یو څه مرسته وکولی شي. ډېره مننه درانی صاحب. الله تعالی خوشحاله او آباد لره. لیدونکو نه به بیا هم خواهش وکړو چې دغه پروګرام خوښ شوی معلومدار په خپلو ټولنیزو پاڼو کې اگر که اما که خوښ شوی هم نه وي په ټولنیزو پاڼو کې شریک کړئ. امکان لري نور دوستان د تاسې دغه پروګرام خوښ شي امکان لري هغه ګټه ترې واخلي. نو احساس د مسؤلیت وکړئ په دې لاره کې چې دغه
شیان مهم مهارتونه دي که تاسو فکر کوئ چې مهم دي او حتی که فکر هم نه کوئ چې تاسو ته مهم نه دي اما نورو ته به مهمي نو دغه مسؤلیت په غاړه واخلئ او شریک کوي چې له دې پروګرامونو خبر سي او هغه د موږ یوټیوب چینل ته لاړ سي سبسکرایب وکړي هر څومره چې سبسکرایب ډیر وي بیا یوټیوب هغه نورو خلکو ته هم وړاندې کوي چې ویني بس نو خدای پاماني به وکړو خدای دې وکړي چې دوستانو سره هفته په خیر خدای تېره پامان سي ښه وخت او ولرئ. تر بلې هفتې پورې انشاءالله السلام علیکم ورحمة الله. خدای پامان الله حافظ.